کړې ده چې زموږ په ځای کې علما دي هغوی وایي چې کوم ځای کې ګیاګانې اوبه کېږي نو په دې ګیاګانو او په دې وښو کې به عشر او زکات ورکولی کېږي. دا خبره د قرآن او سنت په رڼا کې څنګه ده؟ جواب دا دی چې دغه مسله د قرآن او سنت په رڼا کې چې دا څنګه بیان شوي دا کمزورې او غلطه مسله ده. د هغه وجه دا ده، اول خو ډېره صحیح مسله دا ده، اصحه مسله دا ده چې په غلو دانو کې عشر او زکات صرف په 4 دانو کې دی. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله معاذ بن جبل صاحب لېږه یمن ته، نو هغې ته یې فرمایلي وو چې زکات او عشر به نه اخیستلی کېږي مګر په 4 شیانو کې: غنم، وربشې او انګور، کجوره. په دې 4 کې به زکات اخلی، عشر به اخلی، په نور کې به یې نه اخلی. او دې 4 کې به هغه اخیستلی کېږي چې کله دا 5 وسقو ته ورسېږي. 5 وسقه لکه دې زمانه کې تقریبا دا رسېږي داسې 6.5 کیلوګان خوا شاته رسېږي، لږ زیات کم. دا خو ډېر اصحه مسله ده. اگر که د عام علماو قول دا دی چې نه په ټولو غلو دانو کې اخیستلی کېږي، لیکن د کومو علماو قول چې دا دی لکه د احنافو قول هم دا دی چې په ټولو غلو دانو کې به اخلي. هغوی هم وایي چې ګیاګانو کې نشته، په لرګو کې نشته، په خشاکو کې نشته، په بوسو کې نشته، په ټانټو کې نشته. نو دغه مسله که چا بیان کړې چېرې په دې ګیاګانو کې به هم ورکوي او په دې، نو دا کمزورې مسله ده او دا بې دلیله مسله ده. د دلیل په لحاظ باندې انتهایي کمزورې مسله ده. نو ډېره حقه مسله دا ده چې صرف 4 غلو دانو کې واخیستلی شي: یو غنم، دویم وربشې، دریم مېز یعنې انګور او 4م کجوره. دا ډېره اصحه مسله ده. اگر که د عام علماو او مشهور قول دا دی چې په ټولو غلو دانو کې به اخیستلی کېږي، خو د کومو علماو چې دا قول په عموم باندې دی هغوی هم وایي چې ټولو غلو دانو کې دی، خو ګیا کې نشته، شوتل کې نشته، په ټانټه کې نشته، په بوسو کې نشته، په لرګي کې نشته، په وښو کې نشته. د هغوی هم دا قول دی. نو د کوم ورور چې دا قول کړی دا قول کمزوری دی چې ګیاګانو کې عشر او زکات ویلی دی. السلام علیکم.